الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة صدق الله العظيم. زه مختار احمد د هاوس اف ویزډم د پلیټ فارم نه ورنه کلاس د تاریخ هغه اخلم. نو نننی کلاس کې به موږ دا زده کړو چې تاریخ څه ته ویل کېږي. دویم موږ به وایو چې تاریخ د کم شیزونو نه جوړیږي او دریم زموږ سره هغه کم علوم دي چې هغه موږ ته په تاریخ کې مدد راکړي او څلورم موږ وایو چې د تاریخ ابتدا دا د کم ځای نه شو ده او پنځم به موږ وایو چې د تاریخ زمانه مطلب د کمو زمانو نه تاریخ شروع ده. شپږم او اخیری خبره چې د تاریخ ضرورت او اهمیت دا څه د تاریخ ضرورت او اهمیت. نه اولنی موږ راځو چې اولنی موږ وایو تاریخ څه ته ویل کېږي. نو موږ وایو تاریخ دا د عربی ژبې دا لفظ د مصدر دی په معنا د وخت معین کول. یو وخت معین هغې ته موږ لغت کې تاریخ وایو او اصلاحي معنا تاریخ دا نوم د هغه علم دی چې په هغې کې موږ د موجوده د تیر شوي قومونه د هغو خاندانونه یا د یو خاص سړي هغه حالات موږ معلوم کو. مثال په طور زه دا ووایم چې زموږ سره تغلق خاندان شو یا سید خاندان ده یا لودي خاندان ده یا زه ووایم چې زموږ سره دا مغل ډینسټي ده. نو دا خاندانونه زموږ سره رالو نو تاریخ چې په اصلاح کې دا هم دقې ته ویل کېږي چې موږ د دونه بحث وکړو چې کم تیر شوي قومونه دي یا موجوده چې زموږ په دنیا کې کم وسني قومونه دي یا د یو خاص شخص د هغه متعلق. یا زه ووایم نبي کریم صلی الله علیه وسلم سیرت باره کې چې نبی علیه السلام مکه مکرمه کې و هلته کې پیدا شوی او خپله زندګي په دې طریقه باندې تېره کړله یا خلفای راشدینو. نو دغې ته موږ تاریخ وایو. نو د دې اصطلاحي تعریف د تاریخ نه موږ ته دا یوه خبره ده معلومه شوه چې تاریخ دا د یوې طبقې پورې خاص نه دی. مطلب که د هرې طبقې او که هغه هر انساني مطلب تاریخ د هغو موږ هغه بیانولی شو. دویمه خبره موږ که چې تاریخ د کم شیزونو نه جوړیږي نو موږ تاریخ ماخذ مطلب د دې اصل مرکز مبدا د هغې منبع د کم ځای نه تاریخ اخیستلی شو دی. نو اولنی موږ وایو د یو قوم تاریخ چې د هغو د اثارو او د رسومو نه جوړیږي. اثار مطلب د هغو نشانات پاتې شوي د هغو رسم رواج مطلب زه ووایم موږ وایو زمونږ د مسلمانانو اختر دی. نو موږ مسلمانان په کم طریقه باندې اختر کوو دا زمونږ رسم رواج څه طریقه ده د هغې اسلامي موږ څرنګې کوو دغه شانتې نور قومونه څنګه کوي. نو یو قوم چې دی د هغو اثار او رسوم چې دي نو د هغې نه موږ د تاریخ د اخیستی شو دی. اوس د اثار او رسوم دا موږ دریو قسمونو ته دا تقسیموو. مطلب اولنی زموږ سره اثار مکتوبه دی. اثار مکتوبه موږ لیکلی شوي روایات لیکل شوی روایت کې موږ دا وایو یو قوم چې د هغو مذهبي کتابي یا د یو قوم فیصلي یا یو قوم چې د هغو خطونه هغه که چېرې بالفرض په ریټن فارم کې موجود موږ ته او په لیکلو کې هغه موجود کتابي شکل کې وو نو هغې ته موږ وایو آثار مکتوبه. پوه شوئ. دویم موږ وایو آثار منقوله. آثار منقوله دا زموږ سره هغه مذهبي او غیر مذهبي روایات دي او آثار منقوله زموږ سره هغه قصې او اشعار دي چې موږ د پلار نیکه د آبا او اجداد د پخواني نه دا را رواني نه موږ سینه په سینه باندې را نقل کړی شوي نو دغې ته موږ وایو آثار منقوله. او دریم زموږ سره دی آثار قدیمه. آثار قدیمه پخواني نشانات قدیم پخوا یو قوم چې دی دا آباد شوی هغه قوم چې دی هغو بیا یو ښار آباد کړی یا یو کلی آباد کړی قلاګانې آبادي کړي د دې نه علاوه هغو سره هیکلي آلاتي یا هغو لوښي د خوراک څښاک. نو موږ چې کله هغې ته وګورو موږ ته اندازه ولګي چې یاره دا قوم چې دا څومره پخوانی او د دې قوم آثار نشانات دا د ډېر وخت نه دي نو هغې ته موږ وایو آثار قدیمه. نو تاریخ چې دی موږ دا خبره وکړه چې تاریخ د کم شیزونو نه اخیستی شوی مطلب تاریخ موږ د څه نه اخلو کم شیزونه دي چې په هغې کې تاریخ کې موږ ته هغه موږ ته اخلو نو هغه زموږ سره دا درې شیزونه. بیا درېیمه خبره موږ کوو چې کم علوم دي. اوس یو سړی دا دی مطلب موږ یو زه دا ووایم چې یاره زه ښه تاریخ ولولم او د خلکو هغه د تاریخ حقایق چې خلکو ته د هغې پیش کم په ښه د دلایلو په رڼا کې چې مطلب د تاریخ زموږ ښه بهترین طریقه باندې راشي. یا یو تاریخدان یو کتاب ولیکي
هغه کتاب دی لیکي خلکو ته تاریخي حقایق پیش کوي. دغه تاریخي حقایق چې دی پیش کوي نو دته به د دریو علومو د انتهایی ضرورت دي. که دی په دې دریو علومو کې دی راسخ و مطلب مضبوطو نو دی چې دی به تاریخي حقایق په ښه رڼا کې خلکو ته پیش کولی شي. اوس هغه درې علوم زموږ سره علم جغرافیه ده، دویم زموږ سره علم تقویم دی، او دریم زموږ سره علم طبقات ارض دی. اوس علم جغرافیه په دې کې به موږ ښارونه ملکونه د دې سمتونه معلومو. مطلب زه داسې وایم چې قطر شو، سعودي عرب شو، یا نور ملکونه زه راواخلم چې آیا دا ملکونه دا زموږ سره دا ملکونه په کم ځای باندې دي، د دې موږ تقسیم وکړو. دویم زه دا وایم چې طبیعي حالات فزیکل سټرکچر زه داسې وایم دا ملکونه چې دي کې غرونه سیوا دي، دې کې میدانونه سیوا دي، دې غرونو کې څه دي، مطلب دا د څه نه جوړ شو، دغې ته موږ وایو علم جغرافیه. دریم زموږ سره دویم علم تقویم دی چې په دې کې د واقعیات او د حالاتو دا موږ ته پته لګي چې دا واقعیات او حالات د دې تعیین کیږي. دریم زموږ سره علم طبقات ارض دی چې یو قوم پاتې شوی د هغو تمدن رهن سهن د هغه ملک خصوصیات د موږ معلومو. نو دریمه خبره موږ وکړه چې کوم علوم موږ ته په تاریخ کې مدد راځي هغه دا درې شو. بیا موږ د تاریخ ابتدا د کم ځای نه کیږي. عام طور باندې انسان د فطري تقاضا ده کله یو واقعات وشي، څه حوادث وشي، د دې انسان نه هېرېږي. اوس نه هېرېدل د بیا موږ وایو که پر روان وخت کې دته هغه مسله بیا راشي نو د ذهن ډایرکټ هلته کې راشي چې آیا دا واقع په پلانکي ټایم کې شوه. نو دغه واقعات چې کېږي مورخین په کثرت باندې دغه واقعات دریو ځایونو ته تقسیموي. یو ته موږ وایو ابتدا د تخلیق د انسان، نو انسان دی وایي چې دا چې د کم وخت نه انسان ابتدا شو دا کار داسې شو. دویم ولادت ته مسیح علیه السلام، دریم هجرت ته محمد صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام چې هجرت کړو. د دې نه وروستو چې موږ بیا ګورو د ابتدا د تخلیق د انسان او ولادت ته مسیح او هجرت ته نبی علیه السلام، نو مورخین په دې باندې متفق دي. اگر چې اختلاف شته لیکن متفقه خبره ده چې 6,000 کاله پوخا د دې ولادت ته مسیح نه یا د هجرت ته نبی علیه السلام نه مخکې انسان تخلیق شو دی. نو معلومه ده شوه چې دنیا 6,000 کاله پوخانی ده چې په هغې باندې اکثر متفق دي. بیا پنځم خبره من کوو چې د تاریخ زمانه د کم وخت نه تاریخ شروع دی. نو اولنۍ د تاریخ په زمانو کې موږ وایو قرون اوله. دلته کې یوه خبره کوم چې قرون دا د دې قرن واحد راځي. قرن او یا عصر دا موږ یو صدۍ ته وایو، 100 کاله دې ته موږ قرن وایو. نو قرون اوله، قرون وسطا، قرون متاخره، قرون اوله دا د نامعلوم زمانې نه به دا شروع وي او د سلطنت روما غربیه پورې. مطلب زموږ سره ایټ دی د هغې د ویسټ سایډ باندې چې څومره د هغې پورې دا شروع دی نو زمانه سلطنت روما غربیه پورې ده. دویم زموږ سره قرون وسطا دی، د روما غربیه سلطنت چې کوم دی دا د روما شرقیه پورې ده. اوس روما شرقیه څه ته ویل کېږي؟ روما شرقیه کله چې آل عثمان په نصاراو باندې د هغو نه قسطنطنیه فتح کړه. قسطنطنیه مطلب استنبول یې فتح کړو، نو د هغې پورې دویمه زمانه شوه. دریم قرون متاخره چې فتح د قسطنطنیه نه واخله د اوسنۍ موجوده زمانې پورې ده. دا زموږ سره تاریخ ته زمانې راشي. شپږم پوینټ دی د تاریخ ضرورت او اهمیت، چې تاریخ موږ ولې وایو د دې اهمیت څه دی. نو کم قومونه چې د خپل اسلافو د خپل مشرانو بزرګانو تاریخ یاد ساتي، هغه قومونه چې دی هغه همیشه لپاره د زندګۍ په هر میدان په هر ډګر باندې هغو د مشکلاتو او د تکلیفونو د هغې مقابله کولی شي په نسبت ته هغه قومونو باندې چې هغو د خپل بزرګانو د اسلافو او مشرانو تاریخ هېر کړی، هغو د هلاکت کندو ته غورځېږي. لکه قرآن کریم کې الله پاک د بني اسرائیل باره کې فرمایي یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي اذکروا، یاد کوئ تاسو. نو الله پاک بني اسرائیل باندې انتهایی انعامات کړو، لیکن چې کله خپل تاریخ د خپل اسلاف او د بزرګانو هېر کو نو الله پاک هغو د تباہ و برباد وګرځول، هغو هلاک شو. نو موږ له هم پکار ده چې خپل تاریخ خاص کر اسلامي تاریخ دا موږ زیات دا یاد ساتو. دا شو نن زموږ اولنی لیکچر د تاریخ په باره کې. امید لرم چې تاسو په دې باندې پوه شوي یئ. بیا هم که د چا یو ځای باندې نه پوه شوی یا سجیشن ورکوي یا د دې نه علاوه نور څه تپوسونه کوي زموږ سره په واټساپ باندې، په یوټیوب باندې، فیسبوک په لاره باندې تاسو زموږ سره رابطه کولی شئ. انشاءالله را روان درسه پورې منتظر اوسئ. د الله په امان.